سلامونه او نیکې هیلې د هیله اکاډمي درنو څارونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د مایکروسافټ ورډ د 4م درس په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې بیا هم زه خپل تیر درس په ادامه نوی درس پیلو. بیا هم د هغوی لپاره چې د مایکروسافټ ورډ پخواني درسونه یې نه وي څارلي، ورډ برنامه له دې لارې هم پرانیستلی شو. وین کی آر باندې کلیک کوو، موږ ته رن خلاصېږي. دلته لیکو وین ورډ، انټر ورته وایو، مایکروسافټ ورډ موږ ته خلاصېږي. راځو په دې باندې بلانک ډاکومنټ باندې کلیک کوو. په تیر درس کې مو تر دې ځای ویلي دا هم دلته شیډینګ یا هایلایټ لارې چې کوم څه کار مو کوو دا مو هم ویلي، او تر دې وروسته دغه برخې دي، دا برخې په دې درس کې ویو. ښه، راځم خپل متن دلته درج کوم. دلته راځو، دغه چې دي دا د بارډرز برخې دي. اول راځم دا خط مې انتخابوم، وایم دا راته انتخاب کا، کنټرول ای سلیکټ آل کوي، په دې باندې کلیک کوم. باټم بارډر څه معنا؟ باټم یعنی لاندې. دلته وګورئ په لاندې برخه کې دلته متوجه اوسئ کرښه راځي، باټم بارډر لاندې کرښه. ټاپ بارډر دلته وګورئ د پاس د دې پاراګراف د پاسه تاسو ته بارډر یا چوکاټ راشي. لیفت بارډر چپ خواته بارډر یا چوکاټ راشي، رایټ بارډر ښي خواته راشي. نو بارډر یعنی هیڅ بارډر دی نه. باټم بارډر باندې کلیک کوم، لاندې چوکاټ راغی. ټاپ بارډر د پاسه راغی، لیفت بارډر چپ خواته، رایټ بارډر ښي خواته. یو چوکاټ موږ ته وګورئ په دې شکل جوړ شو. اوس که وایي چې مثلا دا بارډرونه نه ماته هېڅ په کار نه دي، راځئ بیرته نو بارډر باندې کلیک کړئ، ټول بارډرونه له منځه دي. نو تر دې وروسته آل بارډرز دلته وګورئ، یعنی مکمل چوکاټونه راته واچوه. دلته وګورئ د هر پاراګراف څخه وروسته هم چوکاټونه اچوي، شاوخوا یې هم په دې شکل. او آوټ ساید بارډرز یعنی صرف د باندې چوکاټونه راته د باندې له متن څخه باندې چوکاټونه راته واچوه، په منځ کې هېڅ هم مه اچوه په دې شکل. او ان ساید بارډرز یعنی صرف د متن په منځ کې راته بارډرونه واچوه، د باندې هېڅ هم نه وي. او ان ساید هوریزنټل بارډر، ان ساید ورټیکل بارډر، دا چې کله تاسې دوه کالمونه دلته اچولي په ورډ کې، مثلا دوه کالمونه یې، بیا له دې څخه کولی شي چې هغه په راتلونکي درسونو کې وایو انسایډ بارډر هم واچوئ. انسایډ هوریزنټل بارډر د دې څخه اچولی شو. په دې شکل کولی شي چې مختلف بارډرونه واچوئ. دلته ویو ګریډ لاینز، ډرا ټیبل، د دې څخه هم ټیبل رسمولی شي. بارډرز اینډ شیډینګ نوډ اپشنونه هم لري، کولی شي له دې څخه په کارو کې بارډر ډیزاینونه انتخابولی شي، له دې څخه لا نور کار هم پکې کولی شي. او دا د بارډر برخه وه. تر دې وروسته دلته راځو، دا څه کار کوي؟ دلته وګورئ دغه نښې دي، دا څه کار کوي؟ یعنی هر دغه پاراګراف تاسو ته په نښو باندې بیلوي یا درښایي، نښه کوي. دلته وګورئ مختلف شکلونه دي، ټیک مارک یا په هر شکل وایي چې ټیک مارک راته واچوه. تر دې وروسته ته چې هر ځل انټر کوي او څه لیکي بیا انټر وایي، یعنی هر پاراګراف چې شروع کوي چې کېږي هغه تاسو ته دغه نښه راځي. نښې له دې څخه په ده باندې کلیک شو کې دې څخه بیرته چې کوی شي بدلولی یې هم شي، مثلا وایي چې دغه نښې لاختر اوسي. او تر دې وروسته دلته وګورئ له دې څخه کولی شي چې الفبیتسي یا 1 2 3 ای بي سي رومي عدد په ده باندې هم نښه کړئ. مثلا وګورئ 1 2 3 تر 9 پاراګرافه پورې څومره چې لاندې اوسي، لاندې ځي همدومره کېږي. یا دا مثلا په دغو برخو کې کارول کېږي چې کله مثلا غواړئ یو څه تاسې تشریح ورکړئ. لکه مثلا تاسو وایئ افغانستان کې راځي 34 ولایتونه، 15 ولایتونه چې اوس فکر کوم نوي ولایت هم په تشکیل کې اضافه کېږي. نو دغه ولایتونه چې تاسې غواړئ دلته اضافه کړئ یا ویلي کې، مثلا هغه کې جزئیات ورکړئ، وایي چې هر ولایت په نمبر راشي. دلته راځي مثلا 1 2 3 انتخابوي، 9 انتخاب شوی دی، مثلا په دې باندې کلیک کوئ، 10 11 12 څومره چې تاسو غواړئ له دې څخه پکې اضافه کولی شئ. او بل له دې څخه څه کار کوي؟ دلته هم تاسو کولی شئ همدغه نمبرونه اضافه کړئ، خو په څه توپیر سره؟ دلته چې دی هیډینګ 1 هیډینګ 2 په دې شکل کولی شئ ترتیب کړئ. له دغه څخه موږ هیډینګونه انتخابوو، یعنی کم پام کړي وي په د ادبیاتو له اړخه موږ عمومي عنوانونه لرو، فرعي عنوانونه لرو. نو دغه هیډینګ 1 او 2 دا هم چې دي همدې شکل عمومي عنوانونه دي، فرعي عنوانونه دي. په فرعي عنوانونو کې نور مثلا پاراګرافونه یي، همداسې نور کالمونه یي. تاسو په هغه څه چې په انګلیسي کې بیا په دې شکل د کولی شئ له څخه اضافه یې کوئ. تر دې وروسته دغه برخه وګورئ، دلته ډیکریز انډنټ او انکریز انډنټ، دلته څه کار کوو؟ که د ځینه کولی شو دلته وګورئ کلیک کوو ډیکریز انکریز انډنټ، دې څخه کولی شو دغه پاراګراف په دې شکل وړاندې ویسو. ډیکریز انډنټ یعنی دغه فاصله چې اضافه کړې مې ده بیرته راته کمه که بیرته کمیږي. دلته وګورئ وړاندې وړلی شي، فاصله د ځینې ورته
زیاتولی شي او ډیکریز انډنټ بیرته کمولی شي. نو په دې شکل له څخه استفاده کوو. او یو بل څه دغه دوه برخې وګورئ، دا هم چې دی متنونه موږ ته ښي رایټ او لیفت طرف ته یا ښي او چپ خوا ته وړي. دغه کار مو دلته هم کوو، خو توپیر یې څه دی؟ دلته وګورئ مثلا دغه پاراګراف یا متن دی دا څه کړي دي، دلته هم چپ اړخ انتخاب دی، دلته هم له دې څخه هم کولی شو چې ښي خوا ته یوسو، له دې خوا یې شروع شي، دا هم کوی شو. مګر د کله چې تاسو غواړئ ژبه بدله کړئ، مثلا عربي، پښتو، دري، دا له ښي خوا شروع کیږي، دلته باید تاسو په هغه لیکلو کې دغه انتخاب کړي د خواته چې کوم نه رایټ ټو لیفت ټیکسټ ډایرکشن. دا په دې معنی چې زما متن چې د لخي خوا لیکل کیږي، نو دغه ډایرکشن یا لارښود یې ماته لخي خوا ترتیب کا. دا لدې لپاره هم خده چې مثلا ته د متن منځ کې انګلیسي توري غواړي اضافه کې ولیکې، په تشریحاتو کې دي مثلا ځینې نمونه چې په انګلیسي هم غواړي وی باید ولیکل شي، نو هغه کې کچېرې تا دا نه انتخاب کړی او دا انتخاب وي، نو که د پام کړي وي د پاراګراف په اخره کې اضافه کیږي یا متن درته غیر منظم کوي، نو که چیرې بیا دغه برخه انتخابي رایټ ټو لیفت انتخابي، نو دا څه کوي په همغه شکل که مثلا پښتو متن منځ کې عربي توري یا عربي کلمات هم راځي، نو هیڅ توپیر نه کوي، ته کولی شي اضافه یې کړي او پکې کار وکړي. نو دا د انګلیسي لپاره دا خوا باید انتخابي، او که چیرې غواړئ چې پښتو ولیکئ، پښتو ژبه دلته انتخابو، مثلا افغانستان، نور هر څه چې لیکل څخه اضافه کوی شي، د دې لپاره باید دا انتخاب وي. دا هم کېږي چې په دې شکل وي او دلته ورته انتخاب کوي، خو اصولا چې په راتلونکي کې مثلا ته غواړې چې په متن کې د ډیر کار وکړي او دا انتخاب نه وي د پښتو لپاره، کولی شي تاله مشکلات سره مخکې چې لږ مخکې مو ترې یادونه وکړه. نو د پښتو، دري، عربي او هغه ژبه چې په دې توګه لخي خوا لیکل کېږي د رایټ ټو لیفت، او د انګلیسي او هندي ځین نور ژبو چې له چپ لخوا لیکل کېږي لیفت ټو رایټ په انتخاب کې. او بل څه دلته وګورئ دا څه کار کوي، دا موږ ته له ای څخه تر زیډ یا زیډ څخه تر ای پورې دا متن مو ترتیبوي. لکه څنګه مثلا زه راځم دلته زه درته وایم سورټ څه معنا تنظیمول، ای ټو زیډ څه معنا. دلته وګورئ په د باندې مې کلیک وکړه، دا صفحه ماته خلاص شو، پاراګرافونه ما پاراګرافونه انتخاب کړي، زه چې پاراګرافونه راته چې شي د ټیکسټ یعنی د دغه متن لاړخه، د نمبر لاړخه، د تاریخ لاړخه، د هر دغه درې اپشن ته درکړي دي چې ته دغه پاراګرافونه د غواړي د متن لاړخه ترتیب کې، د نمبر لاړخه، د تاریخ لاړخه ترتیب کې. کوم مزه چې مزه دلته نمبر او تاریخ نه لرم، فقط متن دی. د ټیکسټ لاړخه اسندنټ یعنی د ا څخه تر زیډ پورې، د الف څخه تر یا پورې، ډیسندنټ د یا څخه تر الف پورې یا د زیډ څخه تر ای پورې ترتیب کې اسندنټ ورته وایو. اوکې دلته وګورئ آر اس ټي او وی په دغه شکل موږ ته ترتیب کړي. یا که ساده مثال درکړم، مثلا زه دلته لیکم احمد باور جان خان او همداراز مثلا یار محمد. دلته وګورئ یا مثلا هم راشد. دغه ترتیبات موږ دې ته ورکړل. زه هم چې دا راته دغه نمونه دي، مثلا یا به حاضري وي یا به کوم بل څه وي، زه ورته هم چې دا راته آرډر کړه یا ترتیب کړه، دې باندې سورټ کوم، سورټ ته راځم، ټیکسټ اسندنټ راته یعنی د الف څخه تر یا پورې ترتیب کوو. اوکې ورته وایم. دلته وګورئ یا محمد راشد څخه مخکې او دا وروسته لاړه، ځکه ولې دا د دې لپاره چې دلته موږ ورته سورټ ویلې، زه هم نه چې د یا څخه الف ته ترتیب شي. دلته وګورئ سره رقم دا راته تنظیموي، ډیسندنټ انتخابوم، ډیسندنټ د دې لپاره چې د یا څخه تر الف پورې یا د زیډ څخه تر ای پورې. اوکې دلته وګورئ په دغه شکل ماته برابر کړ. وملیده. نو دا څه کوي، لري څخه سورټ کولی شو. یا مثلا موږ حاضري لرو، حاضري چوکاټ هم جوړ کړی، په کې نومونه ګډوډ لیکلي، زموږ چې د لپاره چې مثلا په راتلونکي کې په اسانۍ سره پیدا کړو، دا باید الفبای ترتیب ولري، نو څخه کولی شي انتخاب یې کړي. او بل تر دې وروسته دغه آپشن څه کار کوي، شو هایټ. دا څه کار کوي، دلته په دې باندې کلیک کوو، دا د لپاره چې مثلا پاراګرافونه په نښه شوي اوسي. دا وګورئ د هر پاراګراف په پای کې
چې کوم انټر مونږ لګولې هغه څه کې دلته د نښه راغله د دې لپاره چې د پاراګراف پای ته وښایي. مثلا دا مو انتخاب کړی دی کنټرول ورته وایي اوس انتخاب د فایل دی بیرته پې کلیک وکړه پټیږي بیرته کلیک وکړه فایلیږي. یعنی هر انټر یا هر پاراګراف چې موږ د انټر کوو یا بل پاراګراف شروع کوو په پای کې موږ ته دغه چیک دغه نښه ورکوي چې تاسو ته وښایي چې دلته پاراګراف دی غواړي درته وښایي کلیک پې وکړه درته یې ښایي او که ووایي چې نه وی نه ښایي ټول خط انتخاب کړه بیرته دې باندې کلیک وکړه دا ایسته کېږي. نو دا زموږ د نن ورځې درس خدای دې کړي چې څه مو ترې زده کړي وي تر بیا ښې چارې.